سلامونه تاسو ګورئ هم پښتو ون او زه یم وطنزیب یوسفزی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی کرپشن کیس کی د رہا کېدو نه پس دویمه مقدمه کې گرفتار. پرویز الہی گجراواله کې درج شوی مقدمه کې گرفتار شوی. چودھری پرویز الہی 13 ورځ هم اینٹی کرپشن لخوا گرفتار کړی شوی. अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजर करके. मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ. लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को. زه بیګنایم او د پاک فوج حامیم زما په خپل عدلیه پوره باور دی. د پی ټی آی کارکنان په حق دي. فیصله د الله په لاس کې ده چې څه به کیږي. د پی ټی آی صدر پرویز الہی وینا وای پی ټی آی کارکنان دې تکړه اوسي. د ویرې هیڅ ضرورت نشته. جهانگیر ترین د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف سره ملاقات لپاره لندن ته تلونکی دی. جهانگیر ترین انتخاباتو کې د تعاون لپاره نواز شریف سره ملاقات لپاره لندن ته راتلو فیصله کړې. سپریم کورټ د اساسو پټولو په یو کیس کې جهانگیر ترین 2018 کال کې نااهل اعلان کړی و. تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر پرویز خټک خپل عہدې څخه استعفا ورکړې. د ملګرو سره مشورې وروسته به راتلونکي حکمت عملي اعلان کوم. د پرویز خټک وینا پی ټی آی پرویز خټک او اسد قیصر حکومت سره مذاکراتو لپاره لیږلي. ولس ته دې د فیصلې اختیار ورکړل شي. شفاف او قومي انتخابات د ټولو مسایلو حل دی. ملک د آئین او قانون بالادستي پکار ده. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وایي موږ به د سیاسي جماعتونو ترمنځ ډایلاګ کوششونه جاري ساتو. سپریم کورټ د پاناما پیپرز متعلق امیر جماعت اسلامي لخوا دایر درخواست سماعت لپاره مقرر کړی. جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې به دوه رکنی بینچ په 9 جون د کیس سماعت کوي. سپریم کورټ اټارنی جنرال په شمول نورو فریقینو ته نوټسز هم جاری کړي. ملکی افراطی زر 15 کالو کې په اول وار لوړ حد ته رسیدلی. پاکستان کې ګرانې شرح دا وخت په ایشا کې د ټولو نه زیاته ده. د تحریک انصاف رهنما سید عمر وینا وايي پاکستان کې د ګرانې شرح 38% او هندستان کې 4.9 ده. هغه شخصیت چرته تللی دی چې د خپلو کپړو د خرڅولو د ګرانۍ ختمولو اعلان یې کړی و. د پی ټی آی رهنما مراد سعید گرفتاری لپاره خیبر پختونخوا پولیس ته خصوصي ټاسک ورکړی شوی. مراد سعید په پنجاب او اسلام آباد کې موجود نه دی. د پولیس وینا وایي په سوات او بټخیله کې د هغه د موجودګۍ اطلاعات موجود دي. د بی آر ټي سرویس چلولو کمپنیو ته د فند نه ورکولو له وجې د بس سرویس د بندېدو ویره. د بی آر ټي بسونو او چلولو کمپنیو نگران وزیر اعلی د یو خط په ذریعه صوبایي حکومت ته خبر ورکړی. د ټرانس پیښور کمپنۍ 114 میلیون روپۍ قرضداري دی. د خط متن د ډاکټر عافیه صدیقی د خلاصون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره. عافیه صدیقی له څو کلونو راهیسې په زندان کې د بې ګناه سزا تیروي. سینیټر مشتاق احمد د عافیه صدیقی په حق جدوجهد کړی. د مظاهرینو وینا
او د ملک په یو شمېر سیمو کې موسم ګرم او وچ دی ولې پنجاب سند او بلوچستان په میداني علاقو کې د تیزو هواګانو امکان څرګند شوی د موسمیاتو محکمې وینا وايي ګلګت بلتستان کشمیر او نور خواوشا علاقو کې په غرونو د تیزو هواګانو او باران امکان څرګند شو مهم خبرونه تاسو کتل تفصیلی خبرونه لبرازو د ولند شان د مینه پس اوست خبرونو تفصیل د بلټن آغاز کې خبر شاملو د پاکستان تحریک انصاف صدر او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الہی دوباره گرفتار کړل شوی دی چودھری پرویز الہی 13 ورځ هم انټي کرپشن لخوا گرفتار کړل شوی وو کوم چې نن عدالت ته پیش کړل شوی وو عدالت وینا وچی په پرویز الہی په بل مقدمه کې مطلوب نه دی نو هغه دی رها کړل شي ولی عدالت د رها کېدو حکم ورکړی وو په کوم چې هغه رها کړل شو ولی وروسته پرویز الہی دوباره گرفتار کړل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف صدر چودھری پرویز الہی ویلی دی چې زه بې ګناه یم او د پاک فوج حامی یم زما په خپل عدلیه پوره باور دی د پی ټی آی کارکنان په حق دي فیصله د الله په لاس کې ده چې څه به کیږي پرویز الہی ویلی دی چې پی ټی آی کارکنان دې تکړه اوسي د ویرې هیڅ ضرورت نشته अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजर करके और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को د تحریک انصاف پخوانی سیکرټری جنرال جهانگیر ترین د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف سره ملاقات لپاره لندن ته تلونکی دی روانو سیاسي حالات او د پی ټی آی د ځینې مشرانو ښاغلي ترین سره رابطو له امله هغه اهمیت ترلاسه کړی دی ډیر امکان دی چې جهانگیر ترین یو نوې پارټي یا پی ټی آی کې یو ګروپ جوړ کړي ښاغلی ترین د پی ټی آی یو مهم مشر او د پارټۍ د چیرمین یو نږدې ملګری پاتې شوی و سپریم کورټ د اساسو پټولو په یو کیس کې جهانگیر ترین 2018 کال کې نااهل اعلان کړی و रिपोर्टونه وايي ښاغلی ترین انتخاباتو کې د تعاون لپاره نواز شریف سره ملاقات لپاره لندن ته راتلو فیصله کړې ده تحریک انصاف څخه د ځینې کسانو د استعفا وروسته جهانگیر ترین سیاست کې فعال رول ادا کول شروع کړی دي د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صدر پرویز خټک خپل عہدې څخه استعفا ورکړې ده پرویز خټک د زیارت په شپه ناوخته یو ویډیو پیغام کې د استعفا اعلان وکړو د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر هم پرویز خټک سره هغه وخت موجود وو پرویز خټک د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا یو مهم مشر او د صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی وو وړاندې د پی ټی آی ترجمان ویلي وو چې ښاغلی خټک سره یې رابطه ختمه شوې ده داسې هم ویلی شوي وو چې پی ټی آی پرویز خټک او اسد قیصر حکومت سره مذاکراتو لپاره لیږلي وو د استعفا د اعلان وړاندې پرویز خټک په وار ویلي وو چې پارټۍ کې به پاتې شي هغه وویل ملګرو سره د مشورې وروسته به هغه راتلونکی حکمت عملي اعلان کوي عدالت د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمد قریشي وکیل ته هغه سره د ملاقات اجازت ورکړی دی لاهور های کورټ کې د پنډۍ بینچ جسټس چودھری عبدالعزیز د مشر شاه محمد قریشي د نظربندۍ پر ضد د درخواست باندې سماعت وکړو په دې موقع شاه محمد قریشي وکیل بیرسټر تیمور ملک عدالت ته وړاندې شو د شاه محمد قریشي وکیل عدالت ته خواست کړی چې هغه ته د اډیاله جیل کې د خپل موکل سره د ملاقات اجازت ورکړی شي عدالت د شاه محمد قریشي د وکیل غوښتنه ومنله او هغه ته موکل د لیدو اجازت ورکړو عدالت چیف سیکرټري آئی جی پنجاب سی سی پی او او راولپنډۍ آر پی او او ډیپټي کمشنر راولپنډۍ ته نوټس جاری کولو سره سماعت تر 4 جون پورې ملتوي کړو
د پاکستان تحریک انصاف وای ملکیه پراتی زر 15 کالو کې په اول وار لوړ حد ته رسیدلی دی. د پی ټی آی یو مرکزی مشر اسد عمر ویل پاکستان کې ګرانې شره دا وخت په ایشیا کې د ټولو زیاته ده. د پی ټی آی دفتر څخه جاری شوی بیان تر مخه اسد عمر ویل سریلانکا کې هم دا وخت ګرانی پاکستان څخه کم ده. هغه زیاته کړه پاکستان کې د ګرانې شره 38% او هندوستان کې 4.1 ده. اسد عمر پوښتنه وکړه هغه شخصیت چرته دی چې د خپلو کپړو د خرڅولو او د ګرانۍ ختمولو اعلان یې کړی و. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو پخوانی ممبر جواد حسین پیپلز پارټي کې شامل شوی دی. جواد حسین 2013 کال کې اورکزی قبایلی ضلع څخه ایم این اے منتخب شوی و. جواد حسین پی ټی آی څخه د استعفا او پی 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 کې د شاملېدو اعلان اسلام آباد کې یو خبري ناسته کې وکړو. په دې موقع د پی 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 سیکرټري اطلاعات عبدالکریم کونډي ویل د پی ټی آی کسان پیپلز پارټي کې شاملېږي. ښاغلي کونډي ویل چې پارټي به هغه د ټولو کسانو ته هرکلی وایي چې پی 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 کې شاملېدل غواړي. غیر سیاسی اور غیر سیاسی پارٹی کے ان کو نام دے رہا ہوں کیونکہ سیاست والی چیز اس میں تھی ہی نہیں. اپنی پارٹی سے گیا ہوا تھا اور اپنی پارٹی پر واپس آیا ہوا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کا، اپنے چیئرمین کا. بلټن مخ وړاندې بوزو خبر شاملو د پنجاب پخوانی وزیر اعلی سردار عثمان بزدار د سیاست پرېښودو اعلان کړی دی. کوټه کې پریس کانفرنس پر مهال عثمان بزدار د 9 مئی د پیښو غندنه وکړه. عثمان بزدار وویل چې زه اول هم پاک فوج سره وم او راتلونکي کې به هم د فوج سره یم. د پنجاب پخوانی وزیر اعلی زیاته کړه چې زه له 14 میاشتو راهیسې په مختلفو عدالتونو کې د مقدمو مخه کوم. زما ضمیر مطمئن دی ما په ښه نیت د پنجاب د خلکو خدمت کړی دی. بلټن کې د خبرونو لړۍ دوامداره ده خو وخت شو د لنډې شاندمې هم پښتو ون سره اوسئ. بلټن کې یو واری بیا هرکلی. اوس خبر شاملو د پاکستان تحریک انصاف رهنما مراد سعید گرفتاری لپاره خیبر پختونخوا پولیسو ته خصوصي ټاسک ورکړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف رهنما مراد سعید د پنجاب، اسلام آباد او خیبر پختونخوا پولیسو ته مطلوب دی. پولیسو وینا ده چې مراد سعید په پنجاب او اسلام آباد کې موجود نه دی. په سوات او بټخیله کې د هغه د موجودګۍ اطلاعات دي. یاد دی وی چې د پولیسو لخوا د پی ټی آی کارکنانو گرفتاری سلسله جاری ده. دغه لړ یو شمیر تنان نیولې شوي هم دي. سپریم کورټ د پاناما پیپرز متعلق امیر جماعت اسلامی لخوا دایر درخواست سماعت لپاره مقرر کړی دی. جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ کې په 2 رکنی بینچ په 9 جون باندې د کیس سماعت کوي. سپریم کورټ اټارنی جنرال په شمول نورو فریقینو ته نوټیسز هم جاری کړي دي او په 9 جون یې طلب کړي دي. سراج الحق خپل درخواست کې د 414 پاکستانیانو خلاف د تحقیقاتو مطالبه کړې وه. سوات کې د تحریک انصاف په کارکنانو او مشرانو د پولیسو لخوا د گرفتاری د پاره چاپې نورې هم تیزی شوي دي. د تحریک انصاف ډیویژنل صدر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی ډیټک چیرمین فضل حکیم خان په کور 13 شپه بیا پولیسو چاپه وهلې ده. پولیس وایي چې د چاپې په وخت فضل حکیم په کور کې موجود نه و. یاد دی وی چې فضل حکیم په مختلفو تاڼو کې اف آی آر درج کړی شوي دي او د گرفتاری د پاره یې په مختلفو ځایونو کې د پولیسو لخوا چاپې وهلې کیږي. د ډاکټر عافیه صدیقی د خلاصون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره شوې ده. په دې موقع مظاهرینو وینا وه چې عافیه صدیقی له څو کلونو راهیسې په زندان کې د بېګناهۍ سزا تیروي او زر تر زره دې خوشي کړی شي. سینیټر مشتاق احمد د عافیه صدیقی په هکله جدوجهد کړی دی. مظاهرچیانو په دې خبره زور راوړو چې وفاقي حکومت ته هم د هغې د خوشي کولو کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د زیارت په ورځ عافیه صدیقي سره د امریکې په جیل کې د هغې خور فوزیه صدیقي او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د هغې وکیل په جیل کې ملاقات کړی و او د امریکې په جیل کې قید پاکستاني عافیه صدیقي ویلي دي چې د خدای دپاره ما د دې جهنم نه بهر کړی. د بی آر ټي سرویس چلولو کمپنو ته د فند نه ورکولو له وجې د بس سرویس د بندېدو ویره رامنځته شوې ده. د بی آر ټي بسونو چلولو کمپنو نگران وزیر اعلی د یو خط په ذریعه صوبایي حکومت ته خبر ورکړی دی. وزیر اعلی ته لیکل شوي خط له مخې د ټرانس په خبر کمپنو 114 میلیون روپۍ قرضداري دي. 1800 کارکونکي د تنخواګانو د ورکړې او د عملیاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د عملیاتو لپاره 254 میلیون روپو نه دي ورکړل شوي. د یادونې او د اشارو باوجود هم پیسې نه ورکول کیږي. په لیکنه کې راغلي دي چې حالاتو له امله ښایي د بی آر ټي عملیات هر وخت ودرولی شي. نن په صوابۍ کې د زمیندارو سره د مرستې په حق یوه مظاهره وشوه. مظاهره د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري لاندې شوې ده. د صوابۍ جنګلات ولکې د مظاهرې ته د مظاهرچیانو د عوامي نیشنل پارټۍ د رزړو چیرمن غلام حقانی، وارث خان، توصیف اجاز او نورو ویناګانې وکړې. مظاهره کې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو زمیندارو ته د ډاډګیرنه او د حکومت او د کمپنیو نه د زمیندارو د شوي تاوان د راګرځولو اپیل وکړو. مشرانو زیاته کړه چې موږ به په حکومت د علاقې افت زده ګرځوو او د زمیندارو شوي تاوانونه به پرې سر کړو. یورپی فلم فیسټیول نن د اسلام آباد په شمول د پاکستان په 15 ښارونو کې شروع شوی. زمونږ همکاره کومل شبیر اسلام آباد کې د دغه فلمي میلې د پرانستې دستوري ته ورغلی وه او ریپورټ یې جوړ کړی دی. راځئ چې وګورو. नन नेशनल कौंसल ऑफ आर्ट इस्लामाबाद की द यूरोपी फिल्म फेस्टिवल द प्रानिस्ती दस्तूरा तरसर शवे. द यूरोपी यूनियन पाकिस्तान की सफ़ीरा डॉक्टर रीना क्योन का पदी मौका मशर मिलमवा द रावलपिंडी और इस्लामाबाद यो ज़्यादा शमेर फिल्म खखून को ओला चारवा को पदी दस्तूरा की गडू नुकड़ो. द प्रानिस्ती द दस्तूरी नवरुस्तु द फनलैंड यो खाइस्ता फिल्म एनी डे नाउ हाजिरनु ता उखुदलिशो. द फिल्म नपस द सिनेमा और फिल्म पहकला यो पैनल डिस्कशन वशो जिपके सानिया सईद, सरमद खूसर, साइम सादिक और जाहिद अहमद बरखवागस्ता. द फिल्म फेस्टिवल बाद द जून द सलीरिश्ता में नीटे पूरी जारी हुई. द इस्लामाबाद के अलावा यूरोपी फिल्म फेस्टिवल बा पेखावर, क्वेटा, मुल्तान और गिलगित की कवलिशी. कोमल शबीर, हम पश्तोवन, इस्लामाबाद. د موسم خبر شامل د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم وچ او ګرم وي. د دوران د بلوچستان، پنجاب، کشمیر په ځینې ځایونو د تیزو هواګانو او پلخ پلخ سره د باران امکان هم څرګند شوی. تیر شوه روز دوران هم د ملک په زیاتره سیمو کې تیز باران وریدلی. د محکمه موسمیاتو تر مخه ټولونه زیات باران د پنجاب سیمې اټک کې 53، د خیبر پختونخوا سیمې چراټ کې 33 او ملم جبه کې 10 ملي میټره باران ریکارډ کړی شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه تاسو اوس کتئ شئ په هم پښتو ون پروګرام جایزه د عبدالهادي معیار سره. د الله پامان.